السلام علیکم. تاسو ټولو ګرانو دوستانو ته یو نوی ولاګ کې او سفري ولاګ کې ښه راغلاست وایم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند به مو هم په خیر سره روان وي. موږ هم شکر دی د الله په فضل سره ټول ښه یو. لکه څنګه چې پوهیږئ اوړي کې د چکر وخت وي، انسان یو څو ورځې د کورنۍ سره د عام روزمره ژوند نه لږ لرې شي او یو څو ورځې په خوند او بغیر د سټرس نه تیر کړي. نو موږ هم یو هفته چکر پلان کړ او د خیره حرکت مو وکړ د کرواسې په لور چې یو څو ورځې کورنۍ سره په خوند تیر کړو. نو دا ولاګ او را روان ولاګونه ټول مه هېروئ او هیله ده چې د ولاګونه خوند واخلئ. نو د سفر دپاره ماشومانو ته مې لارې دپاره لږ سپرینګ رول هم جوړ کړل، ځکه چې بیا وږي کېږي او هر چېرته امکان نه لري چې انسان ورته څه واخلي او د ماشومانو فرمایشونه هم ډېر وي، هر څه یې خوښېږي هم نه. نو زه هم تیار اماده لاړم او هر څه چې د دوی خوښېږي ځان سره مې واخیسته. بل دا چې د موټر سفر نو کولی مو شو کافي شیان ځان سره یوسو. نو د سپرینګ رول جوړولو دپاره مې اول د چرګ د سینې غوښه مې اول لږ مالګه او سرکې سره 15 دقیقو دپاره بخار ورکړ چې نرم شي. ورپسې مې بیا سبزیجات لکه کارم، دولمه مرچ، شین پیاز، ګازرې دا ټول میده کړل او څنګ ته مې کېښوده. بیا مې یو کړاهي په منقل کېښوده، غوړي مې پکې واچول. اول مې بیا همدا ریشه شوې غوښه پکې واچوه، یو څو دقیقو دپاره مې سره کړله. بیا مې دا ټول میده شوي سبزیجات هم پکې واچوه، دوباره مې لږ سره کړل. بیا مې پکې سپینه سرکه، مالګه، تور مرچکو پوډر، سره مرچکو پوډر، دانه‌دار سره مرچک او سویا ساس هم واچوه او دا ټول مواد مې سره ګډ کړل او تقریبا 10 دقیقو دپاره مې پخه کړه. بیا مې نو منقل ګل کړ او دا مواد مې پرېښوده چې یخ شي. بیا مې نو د سپرینګ رول ډکولو ته شروع کړ. د سپرینګ رول د تیار اماده اوړه چې یو څو ساعته مخکې مې تیار د یخدان نه ویستي وو چې یخ یې ویلې شي، داسې بیا جوړول یې اسانه کېږي. بیا نو لکه څنګه چې په دې ویډیو کې ګورئ په همدا طریقه مې دا ټول ډک کړل. دا مې چې ټول جوړ کړل بیا مې یخچال کې کېښوده او زه ویده شوم، ځکه چې سهار وخته تلو او دا ما غوښته چې سهار سره کړمه. نو دا مې ټول جوړ کړل، یخچال کې مې کېښوده او زه ویده شوم. سهار چې بیا له خوبه پاڅېدم نو اول مې همدا ځل سره کړل او باقي کارونه مې هم تر څنګ خلاص کړل، لکه د ماشومانو جامې او بعضې نور شیان ځای په ځای کول او یو نیم بل شی چې غوښتل مو ځان سره ویسو هغه مې ټول تیار کړل او بیا مې د خیره حرکت وکړ.
ما غوښتل چې یوې هفتې دپاره د کرواسی یو ښار چې مکارسکه ورته وایي هلته لاړ شو، چې دا یو بل ښار او ډېر مشهور ښار دی چې سپریډ نومیږي، هغې ته نږدې دی. نو داسې مونږ کولی شو چې دواړو ځایونه دیدن وکړو، یعنې د دې دواړو منځ کې مو ځان ته ځای نیولی و. نو هغه ځای دپاره تقریبا 8 ساعته د موټر لاره وه او بعض ځایونو کې ودرېدو هم تر څو لږ ماشومان ځان فرش کړي او ډوډۍ هم وخوري. همداسې بیا 1 ساعت نور هم پرې اضافه شو. د دې ځای ته لارې هم ډېرې خوندورې او تکه شنه سیمه یې درلودله او داسې لارو باندې سفر موږ ته خو ډېر خوند راکوي او ډېر انجوی کوو. باقي لاره خو ډېره په اسانه او ارامه تېره شوه، فقط په کرواسیا کې یو نیم ځای کې لږ رش ډېر و، هغه هم دې وجې نه چې ټول به د هایوې ټول دپاره به ولاړو، نو همدې کې لږ وخت تېر شو. نو همدې کې به یې لږ ډېر ټایم نیولو، نو باقي نوره ښه ارامه لاره وه او اصلا پکې په عذاب نه شو. او بل دا چې دا هم ډېر خوند کولو چې موږ یوازې نه بلکې کورنۍ سره تلو، یعنې مور، پلار، خویندې، ورونه ټول تللو. تقریبا د شپې 9 بجې وې چې خپل ځای ته ورسېدو. دلته به زه تاسو سره د دې ویلا یو ټور هم شریک کړم. د دې سفر ټول نه مهم ټکی دا و چې داسې یو ځای ځان ته ونیسو چې ماشومان د لامبا ځای ولري او ارام غونډې ځای وي، تر څو موږ یو څو ورځې بیخي ارام وکړو او ماشومان وکوشي ښه څه انجوی کړي. نو دا موږ ته ډېره مهمه وه. نو همدې دپاره دا ځای مو ونیولو. البته هلته فلایټس هم هغه به ډېر په ارزانه تمامېده، یعنې نیم نه به هم کم په قیمت کې پیدا کېده، ولې هاوس به پکې نه و. نو په همدا وجه موږ هغه ونه نیول. نو دا یو 2 منزله ویلا وه. اول منزل کې یو ډېر غټ پول، سالون، یو د خوب کوټه، حمام لري. په دویم منزل کې 3 د خوب کوټې، حمام او بالکن. باقي نو تاسو خپله په دې ویډیو کې لیدلی شئ. ورپسې مې نو ځان ته ماشومانو ته چې شیان راوړي هغه مو ټول یخچال کې کېښودل او ماشومان ډایرکټ لمبا ته لاړل. هغوی نه نوره صبر نه کېده.
مونږ هم وږي نه ولې ستړي وو، نو زر مې د شیدو یو چای هم جوړ کړ چې لږ ریلیکس شو، او تر څنګ یې نو د ماشومانو د خوښې خواړه چې پولډک یا نوډلز جوړ کړ. بیا مو استراحت وکړ چې آرام وکړو، او باقي ورځ به ښه په خوند او آرام ذهن سره بیا شروع کړو. نو دا به د سفر د اول ورځې ولاګ او تیاریانې. هیله ده چې دا ولاګ مو خوښ شوی وي او خوند مو ترې اخیستی. باقي ولاګونو ته هم سترګې په لاره اوسئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. الله پامان.